یو داسې وظیفه در کوم ځان سره یاد وساتئ یو داسې وظیفه در کوم هغه بیمار د ډاکټرانو لا علاج ډاکټران ورته د جوړېدو والا نه دی کینسر دی بله بیماري ده بله بیماري ده ډاکټرانو واپس کړي با حواله درته ویم بعضې خلک په موبایل باندې په وټسپ باندې د مختلفو بیمارو دپاره تپوسونه کوي یو داسې وظیفه در کوم ځان سره یاد وساتئ یو داسې وظیفه در کوم هغه بیمار چې د هغه نه د ډاکټرانو لا علاج ډاکټران ورته د جوړېدو والا نه دی کینسر دی بله بیماري ده بله بیماري ده ډاکټرانو واپس کړي با حواله درته ویم سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه په بیاض مدنی کې لیکلي دي موږ ته به حضرت شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه الله دې قبر نورونه ډکي هغوی به وی که عملیاتو کې سزان لاله شمس المعارف والے شمس المعارف د عملیاتو کتاب دی د هغې په آخري حصه کې بیاض مدنی لګېدلی دی په دغې بیاض مدنی کې سید حسین احمد مدنی رحمه الله فرمایي چې کم بیمار ټایفاید دی او داسې بیماري ده چې هغه نه ختمیږي د هغې دپاره یو څو ورځې ناکام وکړه د مازدیګر د مانځه نه وروستو د نور پرېوتو نه مخکې اته ویشتمه سپارې ړومبنۍ صورت دی صورت مجادله ورته وایي صورت مجادله 22 آیتونه دي دا 22 آیتونه درې ځل د مازدیګر او د ماښام په منځ کې مریض به کټ قسم لی یو کس په لکینې نارینۍ زنانۍ خو یاد ساتئ چې د چا تلفظ صحیح وي د چا قرآن ویل صحیح وي ابه کینې او هغه به ورته یو ځل صورت ووایي سورې مجادله پوره صورت په ده باندې به چوف کي او بیا به وایي او بیا به وایي درې ځل به وایي او که چېرې اوبه پرې دمولی شي نو د هغه بیمار چې هغه تبه ده خاص کر په ټایفاید کې او یا معدي ته به چې ورته وایي په دې کې دا ډېر ښکلی مجرب عمل دی د صورت مجادله اته ویشتمه سپاره زما کور کې الحمدلله چې کله هم بیماري داسې څوک زیات بیمار شي سورې مجادله به شروع کړې نو سورې مجادله دا ځان له چې کوم دی د هر بیمار دا نه چې یوازې هر بیماري چې وي د کینسر پورې قسم دی یو کس چې کوم دی هغه وی کینسر دی ډاکټرانو ورته زما په خیال څه 14-15 دن ورکړی وي ما ورته سورې مجادله ولا شروع کړې الحمدلله هغه نن هم جمدی دی او ټیک ټاک دی کم بیمار چې ډاکټرانو واپس کړی وي د هغې دپاره څلوېښت ورځې مسلسل څلوېښت ورځې مسلسل بغیر قضایې نه سورې مجادله ولې ووایې الله جل شانه به له شفا ورکوي الله دې ټولو بیمارانو له شفا ورکوي واخر دعوان ان الحمد لله رب العالمین اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين.